الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله يأمركم بالفحشاء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د انسان د اعمال د مقبولیت لپاره چې څنګه بانه لټي، هم دغه رنګه الله رب العزت د انسان د عمل د قبولیت نه بعد د توبه هم تائب د توبه هم قبل بشرط دی چې د انسان کې طلب داسې موجود وي چې د دې نسو ګناه وشي او د په هغه وخت رب العالمین ته نادم وي چې پروردګار ډېره غټه غلطي مې کړې ده، ګناه مې کړې ده، پروردګار معاف کړي، نو الله یې ورته معاف کړي. او کچری انسان ګناه کوي او د ګناه باوجود ازمري او خلطیم نه مني، خبرم نه مني، او وایي چې پروا نه کوي چې یار ما ګناه کړی دی او ګناه ته اړو ګناه وایي نه، نو بیا ورسره الله څه کوي؟ نو الله په خپل قهر مسلط. لکه مثلا انسان ته کته دا وایي خوراک سکاک پلیټ کې ولا خوراک سکاک واچي او ته ورکې چې لړشه دلته کمره کې مکینه، حال کې مکینه، لړشه باتروم کې ودرې ګلته وخوره، نو به خوري بالکل نه. وجه دا ده چې دا د هغه ځای نه دی. همدغه رنګې الله رب العزت مسلمان پاک صفا پیدا کړی دی، هر قسم د پلیتۍ نه صفا کړی دی. که مونځ له راځي درته وایي اودس وکړه، که جنابت ته ځان پاکي درته وایي غسل وکړه، که دغه رنګې په دې دواړو د قدرت دي درته وایي تیمم وکړه، خو ځان پاک صفا ساته، ځان پلیت مه ساته. همدغه رنګې مسلمان ته یې ویلي چې خپل ایمان، خپل عقیده، خپل دین خالص پاک صفا ساته. لکه مثلا یو ځای ته لاړې هلته کې ټنګ ټکور لګېدلی دی، څه لګېدلی دی؟ ټنګ ټکور لګېدلی، لکه بېګاله چې څنګه و ډیګونه لګېدلي او درز غوبل دی، ملک په بخا اخستی، څه چل دی؟ جشن ازادي ده. نو په هغه جشن ازادۍ په موقع کې ډیګونه لګېدلي دي او د ډیګونو په منځ کې
شکر الحمدلله سبحان الله ماشاءالله د الله لاک لاک شکر دی د الله نوم اخیستل داسې شو لکه چې تا په باتروم کې خوراک څښه ته خو دومره کرکجنې دا ولې یار لین ټریپ شو ها دغه ځای کې لین وګوره لین ټریپ شو نثاره شاته بکسه کې وګوره بکسه کې همدغه رنګې الله رب العزت مسلمان پاک صفا پیدا کړی دی نو مسلمان ته دا ویلي چې خوله دې پاکه ده پاک څیزونه پې خوره ایمان به پاک ساتي جسم به پاک ساتي ځان به پاک ساتي او کچرې د پلیتۍ په ځای کې زما پاک نوم علي وګوره بیا دې زه ګورې غرقول هم شم د پلیتۍ په ځای کې موږ د الله نوم اخلو د پلیتۍ په ځای کې موږ د الله رب العزت نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ډېر په فخر سره یو چې یاره شکر الحمدلله موږ خو ډېر د تورې کار وکړو تورې نه ځان دې غرق دوستانو عزیزانو د دې خبرې ته تاسو توجه نشته دې خبرې ته ستاسو خیال نشته کله هم د یو مجلس آغاز کیږي قاري صاحب راولي یاره جي تلاوت وکړي او قاري صاحب ښه ښکلې په خوش اوازۍ سره تلاوت وکړي او ښه ښکلې یو دوه نعتخوانان پکې راشي نعتخواني شروع کړي او د هغه ځای نه بیا ډولکي له درز ورکړي که دوکاندار دی نو ځان ته به ډمبوکې لګولي که موټرسایکل والی ځان ته به ډولکې ښې ګرځي به او که دغه رنګې نورو ځایونو کې لوی ډیګونه به لګولي او ملک به په مخ اخیستي لکه څه چل دی یاره جي جشن ازادي د جشن ازادي ستا په دې ملک کې چې دا اور لګېدلی دی د ټولو پښتونخوا باندې اور لګېدلی دی د هغې باره کې تا سوچ نه دی کړی رب یقین وکړه زما پر زړه والله ډېرې خبرې پرتې دي ډېر څه پراته دي هغه ورځ هسپتال ته تللی وم هسپتال ته یو مور او یو زوی راغلی و هغې مور سره دومره قدرې څه ورسره څه نو چې هلته کې په خپل زوی یې اچولی وې څه چلو شو مور یې خپله لوپټه اوچته کړه د زوی دپاره یې کفن نه و په زوی کفن واچولو تاسو نه خو سیسټم تر دې پورې تباه او برباد دی ښه نو بیا چې 14 اګست راشي نو داسې ډولکي داسې باجي او داسې ملک به په مخ اغسي او لوی جهان به په مخ اغستی لکه څه چل شوی دی ټیک ته الله رب العزت ته باندې یو احسان یې درته وکړو ملک یې ته جدا کو وګورې لا د غلامۍ نه آزاد نه ستا افکار د غلامۍ ستا لین دین د غلامۍ ستا هغه درخواست د غلامۍ ستا ژوند د غلامۍ ستا رین سین د غلامۍ تر دې پورې ته هر ځای نه په شکنجه کې رانیولې هر طرف نه څه په تا باندې صحیح ورته خلک را مسلط دي ته اول آزاد نه یې نو که ته آزاد وې نو ته ماته دا ووایه په هر جشن ازادۍ کې که تا نه بچې تپوس وکړي چې بابا دا زموږ د ملک یو کم 80 کاله وشو یو کم 80 کاله وشو د ازادۍ ستا په وخت کې د ملک آزاد شوی دی دی ورته چې نه موږ نه مخکې آزاد شوی ښه تا دې ملک له څه کړي دي بیا به سره جواب دا ملکونه ټول آزاد شوي دي هر ځایونه کې آزاد شوي خو دا موږ چې کوم اسمان په سر راغستی العیاذ بالله د الله رب العزت ګورې قهر لرې نه دی د الله رب العزت قهر ګورې لرې نه دی غرض په یو ملک کې کوم ملک ورګه سره د مخ کې په وینزویلو کې زلزلہ رااله بیا اوس ورپسې هغه یو بل ملک دی هلته کې ورپسې زلزلہ رااله را روان دي پس په نمبر وار په ټولو باندې را روان دي یاره جیوي د الله رب العزت قهر چېرته غریب ته وي د مسلط دی امیر ته او غریب ته فقیر ته مسکین ته مسلط دی پته باندې وي مالدار ته څه نه وایي یاد ساتئ خدای تعالی قهر چې یو پیره راځي نو هغه په داسې انداز کې راځي ګورې چې بیا ګورې د توبې توفیق به درته نه میلاویږي د توبې توفیق به درته نه میلاویږي چغې به وایي پروردګاره موقع راله راکړه پروردګاره موقع راله بیا موقع به نه فرعون چې کله مردارېدو غرقېدو دا خو هغه منظر ولیدو چې منظر یې ولیدو د زر چغه کړه آمنا برب هارون او موسی
زه ایمان راوړم د موسی علیه السلام او د ابو هارون علیه السلام په رب باندې. فرښتو خټې راواسې په خوله کې ولا واچولې توبې دې اوس نه قبلېږي. نو هم دغه رنګې الله رب العزت د انسان لپاره یو ریډ لاین مقرر کړی چې به یې دې ریډ لاین پورې اوسېږه، دې نه مخکې مه کراس کېږه. الله رب العزت مسلمان ته انسان ته ډیل ورکړی ته هغه وخت پورې چې ته د مرګ اثرات ونه وینې. اسرائیل له مخامخ ولیدو بس لاړ، توبې دروازه دې بند ده. کتابونو کې راځي مشرق نه نور رخیږي او په مغرب باندې ډوبېږي. په مغرب چې کله نور روخیږي د توبې دروازه به بنده شي. وجه دا ده چې تا خو قیامت هغه آثار او علامات هر څه ولیدل، بس خبره ختم، بس دی که نه، توبې دروازه الریډي بنده. نو هم دغه رنګې الله رب العزت مسلمان ته یو لین مقرر کړی چې بھائی دا ستا ریډ لاین دی، دا به نه کراس کړي. که کراس کې بیا د الله رب العزت جنګ ته ځان تیار. موږ په خپل ژوند کې داسې ډېر کارونه کوو چې هغه الله رب العزت ته ناخوښه دي. د الله رب العزت قهر به موږ ته مسلط کړي، په موږ باندې مسلط کړي. مجال شته که څوک ته توبه وباسي، مجال شته که څوک ته ځان ساتي. وجه دا ده موږ ځان ته هوښیاران وایو، موږ ځان ته فلاسفر وایو، موږ ځان ته سیاستدان وایو، موږ ځان ته ډېر طبي ماهران وایو، خو په دې باندې جرأت نشو کولی. نعوذ بالله چې موږ چېرته د الله په دربار کې توبه وباسو او الله ته صحیح ورته سر بدل. انسان که والله رب العزت عاجزي ښې ده. لومړی خبره راته زه دا کوم که چېرې د انسان کې عاجزي راله او د خپل اختیاراتو نه صحیح ورته ناجایز فایدې پرېښودې، زموږ د ملک په ترقي وکړي، زموږ د خلق په ترقي. هم په دغه بنیاد باندې که چېرې دا انسان د دې خبرې وسوسه د په زړه کې پرته وي چې زه به ټول عمر ژوندی یمه، زه به صحتمند یمه، زه به ټیک یمه، هره مرګ به چېرته راځي. او دې مولیانو نعوذ بالله د قبر حشر نشر د ځان نه جوړ کړی دی، دا پل صراط د ځان نه جوړ کړی دی، او دا قبر دا حساب کتاب داسې خبرې دي وایي. اوس خو ماشاءالله مسلمانانو ترقي وکړه که نه، یو څو کسان به ګروتي دي که نه، زه قرآن مرم، قرآن داسې قرآن اوچت کړي وایي. حدیث به چې قرآن خلاف یې نه منم، نعوذ بالله ثم نعوذ. چېرته پیغمبر علیه السلام باندې قرآن نازل دی، پیغمبر علیه السلام به چېرته قرآن خلاف خبره کړي؟ آیا په دې 1400 کاله کې داسې یو بهتور نه و راغلی چې د قرآن خلاف حدیث رد وکړي او ته راځي او ته نن رد کړي؟ دا خو د قیامت علاماتو کې راځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی عن قریب زما په امت به داسې یو دوران راشي چې د دی نه به دا دین داسې رو 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 کمیږي لکه څنګه د خاورې دیوال ورځ تر ورځه ریجېږي ختم شي، هم به د دی نه دا دین رو 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 کمیږي. د دل نن روان نسل ینګ جنریشن نوی کل چې څومره دی ټوټل به د کشف بې دینه لویږي، صرف په نوم به مسلمانان پاتې. هم مشران دین سره به څومره مینه وه، د هغې نه بعد دین سره خلکو څومره مینه وه، د هغې نه پس دا 5th جنریشن دا ینګ جنریشن چې څومره دی وګورو چې څومره دین سره مینه. بیا دې نه بعد چې کوم کل راځي، کوم جنریشن راځي، د هغې بیا ته لږ نظر ثاني په هغې باندې وکړه چې هغې سهال. دوستانو عزیزانو، که د الله رب العزت رحم و کرم نن نه وی که نه، زموږ به ټول تباه و برباد. دا څنګه چې موږ د الله رب العزت نافرمانو ته په دواړو منګولو پورې لاس اړم کړی دی، دا د هغه احکم الحاکمین ذات صبر دی او د هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا دی. صرف د شعیب علیه السلام قوم په نام ټول کې کمی کوي، نو خدای پاک مې ملک روان کړ، ملک یې روان کړ. او دغه رنګې قارون ته خدای خزانې ورکړې دی، موسی علیه السلام ته زکات پکې ورکړه، ورته ښه ته زما د خزانو غلې، خدای پاک ورسره څه چې په سر د خزانو یې غرق کړ. همدغه رنګې الله رب العزت د دې مسلمانانو باندې ولې نظر به نه، زموږ په دې مسلمانانو کې څومره ګناهونه دي، الله پې څه کوي؟ پردې پې ساتي. الله رب العزت پې څه چل کوي؟
پردې پې راځي او بیا دا مسلمان دور جرأتمن شي دور زړور شي چې ګناه هم کوي او په ګناه باندې فخر هم کوي ګناه کوي او ګناه باندې فخر کوي او ګناه ته وایي چې شکر الحمدلله موږ ترقي وکړه که په بې پرتګۍ باندې شي که په بې حیایۍ باندې شي او که دغه رنګې فحاشۍ او په عریانۍ باندې شي ابا وایي شکر الحمدلله موږ ترقي وکړه موږ دوره باغ کې لاړو موږ دوره لاړو ستا هغه ترقي دې په توپه باندې ولي چې صحیح ورته ستا بل پردی تور سره تر وباسي او بس ټیم ته یې راولي دا خو د قیاماتو علاماتو کې راځي چې دوه څیزونه به ډېر عام شي د پاک څیز بقدرې به بې حده شروع شي بې حده که سفر باندې روانې که په ګاډي کې روانې خو خپلې تلاوت ته ولګوي سهار کې ګورې ټولو به تلاوتونه لګوي په چې لږ ساعت تېر شي په ټولو به ټمخانه شروع کوي که نه کوي داسې یو محفل یو د مجلس آغاز کېږي د تلاوت نه او د نعت نه د دې نه به شروع کړي لږ ساعت تېر شي بس ټولګي له به درس ورکړي بس ټول به په پیر پکې تاویږي که مشر دی که کشر دی که وړوکی دی که لوی دی ټول باندې بس سم پر غز راځي وجه دا نه ده وجه دا ده چې زمونږ صحیح ورته ذهنونو کې فطور دی زمونږ د دماغو کې ړکۍ بې ځایه کولاویږي زمونږ تربیت غلط شوی دی زمونږ ته لاره چا سمه نه ده جوړه کړې چا نه د خپل حق یا خبرې تپوس کړي د رایټ تپوس کړي بیا خو یې وجرې بیا خو د پیر مذهب کنځل دی بیا خو چا ته څه خبره وکړه نو ځان ته دې کار وکړه دوستانو عزیزانو یاد ساتئ الله رب العزت هر مسلمان ته عزت ورکړی دی ګورې عزتدار سړي ته خدای عزت ورکوي او عزت الله رب العزت هر هغه انسان ته ورکوي چې په چا کې څه خوبي وي او هغه عزت په وجود دی د هغه عزت نه ناجایزه پیدا دي یا د خدای څه منصب ورکړی د هغې نه ناجایزه پیدا دي یا د خدای پاک څه اختیارات ورکړي هغې د ناجایزه پیدا اخلي دا انسان خدای پاک ورته ډېر زر رانیسي پرون ما سره یو واقع شوی او دوست د امام د خولې وار نشته که نه بیګا جشن ازادي واسي جشن ازادي دی وړو تنکړې مې راځي زو 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 دا پټاکې ډزي کی مونږ پکې زومای خرازه ګاډي تر وخی ګاډي ته میزان زره وخی او لاړم په فیس په غسر کې وسولاړم چې اورګه اوس په 12 بجې کېږي او درس دروس به سٹارټ کېږي نو زمان خو په هر کس باندې نظر دی یو کس ته ګورم یو کس څوک څه کوي مونږ خو دې شي ته ګورو چې بھائی دا یاران خو مې دلته کې راشي ما ته ځان نه بزرګان جوړ کړي ورته کې راشي بیا وروره پیرونه خوري دا څنګه چل دی وروره هغې سر نه وروره ډر ګرځېده راغی ما ته شیشه وټکوله ویې راکوشه ما یې ښه تابعدار چې راکوش شومه نو داسې کېږي وی د کوم ځای ما یاره د دې ځای وی کارډ وښایه ما حواله کارډ مې وله ورکړ دا ته وایي ګاډي کې زره څوک دي خو پیداګیر له راغلی نو پیداګیر یې کو چې څنګه واپډې وله ګرځي ځان پیداګیر کوي یار ما کې مې وله پیداګیر راځي ماره را فیملی را سره د ماشومان دي را سره دا دې څه کار کې میلان د مسجد بلال کې امام یې مې غم کو سبب په جمعه کې به یاد کړم را بشي لک مشهور بم شي استاد جی دا دې څه وي مې غم کو سبب دې یاد کړم چې تا ته زه په ټوټل فیسبوک کې زه تا ته صرف زخ کارېدم زه ستا د سترګو غمې او ما زه د وختي راسې ته سارلې وې او ته ګرځې را ګرځې ټوټل له څوک ګډاګانې کوي څوک ویلینګونه کوي څوک باجیغه کوي څوک بازیګر یړی څوک څه چل کوي په ټوټل خلکو کې تا ته زه ښکاره شمه ته ما پسې رالې لکه مطلب د دې دا دی چې څوک په شرافت باندې وخت تېروي اب راکوځې چې راکوشه ته ولې دننه په پرده کې ته راکوشې تا لږ بېزته کړه ته څه کې دننه ناست دی لاندې قدرت ته ګوره شاګردان مې ورسره ولاړو ورته یې داسې کوي دماغ دې کار کوي یاد ساتئ که چېرې یو انسان بل ته د فایدې سوچ کوي نو هغې معاشرې نه خدای پاک بدامني ختموي او که چېرې د یو انسان په ذهن کې دا وي چې زه به پیداګیر پسې ګرځم څنګه ګرځېده پیداګیر پسې ما یې هی کېله شوې ډېر ما یې څه په لاس در نه لرل ما یې که نور څه دغه غواړې ما یې راځم چې جومات ته ځان سره
د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی دوستانو عزیزانو چې الله رب العزت چاته سوره اختیارات ورکړي نن سبا هر سړی ته ناجایز صحیح ورته پیدا هر سړی ته ناجایز او چا چې سوره په چا باندې وسبر شو بس هغه تکړه دی هغه ځوان دی هغه نر دی بس د زنده باد دا نور څه کار دا غلطه خبره ده فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره د ذره برابر کده خیر کار کړی کده ذره برابر دی چا سره بدی کړی نیکی کړی خیکړه دی کړی سوم دی کړی الله رب العزت په دغه ته جزاء او سزا درکړي چې د ایمان او عقیده او دا همیشه د خپل مقتدیانو ته دا خبره کوم به چې د مرګ نه بعد په انسان باندې درې چیک پوسټ را روان دي لومې مرحله چې به را روانه ده د قبر ده چې من ربک ما دینک ما نبیک درې مرحلې دي پتا ده او بیا د دریو مرحلو نه بعد پای کې پاس شو بیا د میدان حشر حساب کتاب دی څه شی دی حساب کتاب دی د منځونو حساب د روزو حساب د دین حساب همدغه رنګې الله رب العزت د ټوټل د ټول چې سوره حقوق الله چې دی به حساب کیږي الله رب العزت انسان دغه څه خلق وي چې الله رب العزت خپل حق بخي او د انسان حق نه بخي د انسان په حق بخلو کې ورته د بل عزت هم دی ما ته چې بل پسې کینو کنه دومره خلق ولو د خذو بس غیبت مو خذو بس غیبت مو خپل غوږه ګرم او راشه د سړو خو د خذو نه نمبر وړي دي چې شروع شو کنه تر هغه نه غلي کیږي چې تاسو پورې راته بل شاباسه او وا او زنده‌باد دی وي بس تا غل غلي نه غلي کی او کوشش بدای چې د بل لم کمیس پر ټوک نه استی والله کا غلي شو دا درو غارز چې د اپریل فول بالا زما راول دی وکي او څوک نو چې دا معاملې لکه برابر شي تاسو کوي د درو غارز همدا غرانګي الله رب العزت انسان ته درې مراحل ورکړي دي قبر میدان حشر کې چې بیا پاس بیا د دین پر اخلاص یې نشته بیا چې په پولیس رات تیرې کې ګورې چې بیا په عمل کې کمزور دراز بخره اعلان وکړي اوس کله په دنیا کې د قبر انکار کې کله میدان حشر حساب کتاب انکار کې کله پولیس رات انکار کې کوا تکلا شذور ولا کوا چې مرشي پته مده ولې چې دا د مولا د خېټې خبرې دي کله د کتاب الله خبرې دي کله حدیث رسول خبرې په دنیا کې آغا نمرود بادشاہ چې خلک وته دربار ته راتل داسې په تخت په اوچت ناست را بغیر به وته په سجده پروت چې د په نظر به پریوته کنه وی خپلانګې ولې په سجده پروت دی درباریانو چمچو به ورته یره جی کور کې وسره وړه ختم دی او دا وسره نشته مغرور بادشاہ ورته خار وی غواړه سدي پکار دی دا پکار دی ور به کوته ځا او دا به وته وي زما څخه خدای به نور زما چې خدای نو مزه کو نه اوس بالله خبرې به ورته خدای پاک وسره څه چالو کوي خوا دا داوا به کول انا ربکم الاعلى جزو نعوذ بالله د ټول نه کټ رب او چې کله خدای پاک وز ذلیل کو نو په صد لاسه یو ماشي د لاسه ابراهیم علیه السلام په مقابله کې چې لخر او فوج او باسو ټول پلینو درون الله رب العزت د وریځو په شکل کې د اسمان نماشي راوستل هر فوج باندې یو ماشي صرف کې ناس یو ماشي چې ټک دی ورکو نو دنه نه به سی ورته پوجي دنه نه به اسکار کو وا هغه ګډ ماشي چې الله رب العزت چلو کړي نمرود دی پوزي دی ورتن کم خلق چې مخ کې راتل نمرود ته به مخ کې سجدي لکولیال ته وکړو نو هغه پوزي ته چې ماشه لاړ نه دی ځای تر هغه په دماغ سره به خپل دي راخو خلکو ته ما د سجدي ملکوې چپل راوړې زما د سر باندې راچوي ما به یو سو چپل وهای نو بیا ما نه سوال کوي کم سړی چې مخکې د ربوبیت دعوا به کولا د خدای دعوا کولا د الہیت دعوا به کولا او د ځان ته به سامي وي نن سبا که د زمانه فرعون او نمرود عمر پاسه په سخت احکام لګیدل د الله په مقابله کې ورې شي نه الله په مقابله کې ورې شي نه دی انسان بسې او د انسان طاقت بسې انسان بسې د انسان قانون بسې انسان بسې او د انسان منصوبه بسې وحده لا شریک
قدرت مقابله غوړې څوک نشي کولی. اگر زه یو ځای کې ناست خبرې ترې روانې یره جی استاد جی د الله رب العزت غریبانان ولې پیدا کړی وای غریب دې د پاره پیدا کړی دی چې دې د الله رب العزت دربار کې صبر وکړي. وی مالدار دې د پاره پیدا کړی دی چې دې په نعمت شکر ادا کړي او غریب مدد وکړي. نه په غریب کې صبر شته نه په امیر کې شکر شته. امیر سړی سره کینه مالدار سره کینه وته څنګه چل دی یره جی او پکوره بي دي غریب سړی مې سو کرایا نه راځي په دې کوئی کار نه چلی ګورې چې نور عالم ورګه یو لس نور عالم لګ په خشم حقیقت په دنیا کې نشته. څنګه ته مسافر خانه تلاش شي پیرودای اړې ته اسلام آباد ته چې اړې تلاش شو کوی ته زکو جوړو کوی چلته بز سملم اځ سملستو ځای دی هم دا غرلی دا دنیا چې دا فنا خیرو تو ځای مسافر خانه دا مسافر خانه په نظر وو. نو هم دا غرانګي الله رب العزت څه چالو کو دومره ذلیل کو نمرود چې خلق ول نه ویني چې په اغستې په سر په واه بیا له سوال کو نو ورته نو مالای د خټو غټه کې چپلې را لې او د ما د سر له راچوي چې سر لبه ولا چپل راواچول د دماغ په لکار شروع کما شي بدله کلر. نو الله رب العزت چې انسان ذلیل کوي د تخت پاسه ناشته او ذلیل کوي والله رب العزت څنګه ذلیل کو ټول دي دنیا نو ان فی ذلک العبره لاولی الابصار قران روالي باقی کتابه ټول عبرت دې انسان یاد ساتي ماته چې د قران د تعلیماتو نظام لري کړی دی. موږ په هر ځای کې رګړه خو په هر ځای کې والو مده جمعات کې دلته کې درس کېږي موږ سره ټیم نه لا شکر کې کینو چې کور کې کینو جنگ جګړې فتنه او باسونه خبره تر لره پورې لاړ شي مخکې بچته ایکا دوکا خبر راغله د طلاق یو مسله بچرته زیاده نادر رااله اوس داسې هفته نشته چې اتنه کیسونه پکې د طلاق ناراض ولی شریعت تا تویلی چې ته خاص سره ډېر به تکلفي نه کې ته خاص سره ډېر ازادي نه کې ته هغه سره حالانکه خو اور اکټینګ هم کولی شي هر څه کولی شي خو د مکر جاله دا خو کولی یار د انسان ته سړی ته الله رب العزت یو خپل روب یو دبدبه ورکړی چې وای لږ ځان سوي ورته لږ کنټرول ساته لږ روب داب ساته لږ نظام په خپل لاس کې وساته دا نه چې بس کمپل لاړې نه تپوشتا نه پښتنه شتا نه سبا بس بیا کته تپوس کې نو بیا د څه چل کېږي بیا د بلا جوړي خیر موضوع نه بدلی او یاد ساتئ چې کله هم مسلمانانو خپل مقصد پر خو دي هغه مقصد د بعد چې دی هغه ته بیا لاس پر نو بیا یو حل کړی دی وال پړ زمون په مسلمانانو کې د دوه سيزونو نن سبا ډیر عام خپل اختیارات او ناجایز فایده او بل د الله رب العزت د نوم په حرمتي د الله د دین په حرمتي د الله د دین د رسول سي ورته د دین په حرمتي د هغه په ځای باندې هم پار ځای کې ذلیل او رسوا ازمکه باندې اخبار ټوکر راته مینه شعر استاد چې په اخبار کې چې کلمات راځي د دې بس چل کو مو ته د اخبار د کلماتو ته دومره پریشان کیږي دومره فکر من کیږي ته چې بیا سټیج ته وځي خېجیات ته کې موږ تلاوت کوي او بیا ورپسې پیر خوري او غډا کې باقي باندې ته پریشان کیږي هغه وخت ستا په لړ کې د الله رب العزت خوف او یرا ناراضي صرف او صرف د اخبار د ټوکرې په یره جی په دې کې د الله نومونه دي دې سره څه چالو کوم ته جیب کې کېلا په جیب کې دا ځل چې لوټ مو مې دغه خو بیا ماته نه وای چې استاد لوټ په مونته له اعلان وکړه نه اخبار ټوکرو مې د الله نوم پر راغلی کنه استاد دا وګوره کنه د خلکو ته وای لګا ورنس ما چې ته سټیج ته وخیږي رومبه د کلمین او د نات نشورو کې او بیا ډنګ ډنګم لګیدلی او د الله نوم ماشاءالله او سبحان الله او د سور خبرې کوي پر رب یقینو کا پدی باندې د الله رب العزت قهر کوي مسلمان مکه وای داس د مسلمانانو زوال هم پدې شوی چې د الله د نوم به حرمت کیږي څوک ته پوس کوي دا موږ په چغو وای چې سک کوي بازیګر ورپسې واړوي خدای الله د نوم به حرمت مکه د الله د دین به حرمت مکه الله رب العزت دوراس صبرناک ذات دغه صبر ته حیران ځم چې د اسمان به را باندې په خوا کې نو چرته یو پاک سیست پلیت سره برابر
ځکه خو الله رب العزت په دربار کې شیطان قسم کړی قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين پروردگار استا په عزت او په جلال مې دې قسم چې دا انسان به تاسو دین ته پرې نه ستا دین ته به پرې نه دا همیشه به گمراه کو همیشه به بیلاری کو همیشه به داسې لار باندې دی روانو ته چې دا دین دې مړه دي مولیانو د ځان نه دین جوړ کړی سره او نن سبا ماشاءالله چې مولا پسې یو څو ویلې په سوشل میډیا باندې او ما مونیټایز هم شي پاپولر هم شي او لایکونه به دې سی وایي فالوور به دې سی وایي ګین راځه دا غزا او دا میدان خیمه چې اغیار چې څومره مهنت کوي دورستا سوچ هم نشته هندوانو سره پاتې شه د هندو کمیونټي نه تاسو کا چرته د پندت پسې مبادرت ویلي عیسایانو نه تاسو کا چرته کوم پسې مبادرت ویلي یو دا بیکار مسلمان چې نن رپاسي پټکی بککل نه د جنازې د فرضیت تاسو ته پته نه په جنازه کې څو فرض دي به ته پته نه د موږ د مستحبات او د سنت او د واجبات دې به ته پته نه او رپا بس یې علماء داسي دی امن باندې خبره نه کوي په دې باندې خبره نه کوي په دې باندې خبره دې ته ځان وخه کې کنه ځان وخه ورخکار کېدل شته خبره څوک نه بني هر سړی د نفس رای باندې په نفس رای باندې چلیږي چې سوی په لکه راځي په من چا ځان باندې نه پروا جنت ته نه پروا دوزخ ته که نصیحت وته کې نو نصیحت صحیح ورته نیگیټیو پازیټیو نه یا ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت عمل پاتې شي صحابه کرامو کې به چر هم یو غلطي ومنله ویلی دا دلا نبی علیہ السلام بچره مولی دا پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه ټیم متغاغونه کو اړوي به وطن هغه به منبر رسول تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منبر کې ناستو یو بیان به وکاو دا بیان به کو به پتا سو باندې څه چل شوی چې پتا سي داسې ګناہوں کې مبتلا یې داسې عملونه کوي مکه وای داسې کارونه کم صحابي کم کس کې بس غلطي وا هغه پوښ چانو خو به نه واست هم آپ کا ذمہ داری د نن سبا د علماء چې بھائی چا کې څه خامي وي موږ ته نو نه بھائی چې تا کې دا غلطي چا ته په وخت کې نو وایي بھائی تا کې دا شی دی نه یو خبره کو یو واز کو یو نصیحت کو عام خلکو د ټولو د پاره چې بھائی خبره په پرسنل کې نه لای یا څه وی ورستا چې تاسو ممبر کېش کوي او تاسو دا کوي ممبر کېش کول نشته د نصیحت د حاصل کو د قران خبره د اومنه او د الله او د الله رسول له خبره هم نه لمبي اول گزار او کچر ته دا وای چې دا د وحده لا شریک خبر جدا ده او د جدا ده ځان ته جنت او دوزخ ته زما ځان ته دوزخ او جنت نعوذ بالله ځان دي لار د دین او د اسلام نه خارج کوم په دین او په اسلام کې الله رب العزت هر انسان لپاره حدود قائم کړی دي بعض اوقات انسان داسې کفریه الفاظ وایي چې ځان د دین او د اسلام نه خارج ارزه یو ځای کې ناسوم یو کس نصیحت کولو خبرې اترې کولی بل ورته مله ستا ځان ته دین دی زموږ ځان ته دین دی خپل پوښه موږ خپل پوښه ستا په موږ کې څه کار دی وایي یو موږ اډو دا خبرې منو نه موږ نعوذ بالله موږ اډو مسکو نه ما ورته لاړ شه چې ته دارالفتاء ته لاړ شه تاسو کا چې زماني کا پاتې راو کنه ما کلمه دوباره وایا ولی استاد مې تاسو د کلمې نه انکار وکړو د دین نه انکار وکړو د اسلام نه انکار وکړو د ارسنه د مخواړو ته به پاتې سکل یا هغه څنګه یو خو مسلمان یم مې تاسو سره مسلمانای سرټیفیکیټ شته وینا مې چې سره نشته مسلمان په خپل باندې مسلمان دی کنه اقرار باللسان او تصدیق بالقلب نه خدا د کفر انکار اقرار او د مسلمانای دی انکار استاد عزیزانو د غربت د باندې راضي ک تنگستی د باندې راضي ک فقيري د باندې راضي ک سخت حالات د باندې راضي یاد ساتي ګورې په سخت حالات په وجه باندې په تنگستی باندې کفري الفاظ مو آئے اولاد تخیری مکوي بد رد مو آئے جنگ جګړې مکوي فتنه فساد مکوي په دې باندې الله رب العزت ډېر سخت ناراضه خیر خبره وکړي چې کم کور نه برکت زی هغه کور کې د یو څو خبرو د لاسه برکت لومبه چې په کم کور کې د خزو چغې د سړو نه سیوا شي چې کم کور کې دا خبره په غور سره واوري چې په کم کور کې د خزو چغې اوازونه د سړو د اوازونو نه اوچت شي د هغه کور نه برکت ختم
او په کوم کور کې چې جګړې فتنه فساد راشي باس مباحثې راشي په هغه کور نه برکت وچت مخکې به کور کې یو کس ګټل او ټولو به خوړله نن د کور لس کسانې ګټي یو مور پلار نشي ساتلی شي بالکل نشي ساتلی دوايي ورته نشي پوره کولی هیڅ شی ورته نشي پوره دا حال دی دا زمونږ دغه دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت ما تا ته نن وخت راکړی او ما تا کې سا غړېږي ما تا سره وخت دی چانس راځي او که چېرې مونږ دې دا وازه نصیحت کو په دې بنیاد نه کو چې چا دل ازاری کو چا پسې بد رد وایو چا صحیح ورته ټارګټ نو بالکل داسې نه دا یو مفید عام فائدې د پاره د خلکو د پاره نصیحت دی چې خلک عبرت والی خلکو نصیحت د پاره نه د چا پلار شته نه د چا رور شته نه د چا عزیز قارب شته نو هم دغه رنګ کچا ته نصیحت کوو نو په دې بنیاد کوو چې خلکو کې هدایت رڼاګانې خور شي الله رب العزت ممتاز له دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين